إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ګرانو محترمو مسلمانانو ورونو، درنو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی الله جل تزمته نه زمونږ دا توقع ده چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله او د ښه ژوند خاوندان یاست. ګرانو خویندو او ورونو، الله جل تزمته هر انسان لپاره، هر شخص لپاره د ده په ژوند کې او د ژوند نه وروسته په آخرت کې سعادت یعنی نیکبختي، خوشحالي، ښه ژوند او همداراز شقاوت یعنی بدبختی او له مشقتونو او له مصیبتونو او له سختیو او له خواریو نه ډک ژوند ور په برخه کړی. بعضو ته یې لیکلي او دا به ضرور به ضرور په داسې انسانانو باندې راځي. په دې وجه باندې غواړم چې نن تاسو ته د هغې افرادو او اشخاصو علایم بیان کم چې هغو ته نیکبخت، ښه او همداراز بدبخته، شقي او غلط ویل شوي دي. ځکه موږ او تاسو باید پوه شو، په خپل ژوند کې باید هر سړی دې مسئلې ته متوجه وي چې زه نیکبخته او ښه سړی یم که بدبخته او بد سړی. دا زما عملونه، زما کړه وړه، زما ناسته پاسته، زما اخلاق او اوصاف، زما ژوند او زما تجارت، مالداری، سیاست او معاشرت دا د ښو خلکو دی او که د بدو خلکو، دا د مسلمانو صفت دی که د بدبختو او نامسلمانو کافرانو صفت دی. نو په دې اساس هر انسان په خپل خپل ځان لپاره لاره جوړوي. هر انسان خپل ځان لپاره او د خپل سبا لپاره فکر کوي. یو انسان تجارت کوي نو ښه تاجر ته ورشي، هغه سره مشوره وکړي کم کار بهتر دی چې زه یې وکړم. یو سړی واده کوي نو د کلي محسن او نیک انسان ته ورشي، ورته وایي زه غواړم واده وکړم، پلاني کور کې دا خلک څنګه دي، مشوره ترې غواړي. یو سړی دکانداري کوي، په دکاندارۍ کې مشوره غواړي. یو سړی کور جوړوي، په کور جوړولو کې مشوره غواړي، فکر کوي. هر انسان دا کوشش لري چې زه په سبا ورځ کې یعنی د سبا ورځې په ژوند کې خوشحاله اوسم. هغې لپاره مختلف
پلانونه جوړي، هغې لپاره مختلف کارونو ته او افرادو ته او اشخاصو ته مراجعه کوي تر څو سبا ورځې بدبخته نه وي. دغه راز الله جل تزمتو هم غواړي چې انسان نیکبخته وي، انسان خوشحاله وي، انسان د ښه ژوند خاوند وي، انسان په دنیا کې هم کامیاب شي، په آخرت کې هم کامیاب شي. نو د دغې مقصد ته رسیدلو لپاره او دغې مقصد ته د دغې مقصد لاسته راوړلو لپاره الله جل تزمته لارې منتخب کړي، لارې انتخاب کړي دي. هر انسان او هر شخص ته لاره ښودلې. په دې لاره ځې، دا لاره په نهایت امر کې په آخره کې یو ښایسته باغ ته رسیږي. هغې باغ کې انواع او اقسام د نعمتونو، یخې اوبه، ډېرې ښې میوې او ښه خوشحاله ژوند دی. او بله لاره ده، هغه لاره د بدبختۍ لاره ده، کږه وږه لاره ده. په هغې کې مشکلات دي، په هغې کې غله دي، په هغې کې ډاکوان دي، په هغې کې هلاکت دی، په هغې کې بدبختي ده، په هغې کې مصیبت دی، او علی هذا القیاس په هغې کې دستګیري او بندي کېدل او زندان ته تلل او انواع او اقسام د مشقتونو او زورونې به پکې وي. نو په دې بنا باندې او په دې معنا الله سبحانه وتعالی منګ او تاسو ته قلم په لاس را کړی، کاغذ په لاس کې، همداراز سوال را کړی، جواب را کړی، وخت را کړی چې په دومره وخت کې ته دا حل کا. دې لپاره ښه او بد وګوره، ځان ته د نیکبختۍ لاره اختیاروې که د بدبختۍ، ځان ته ښه لاره اختیاروې که بده، ځان ته خوشحالي غوره ګڼې او که غم. الله جل تزمته دا مختصر ژوند انسان ته ورکړی دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله فرمایي ما مرګ پیدا کړی او مرګ سره ژوند، او د دې دواړو ترمنځ مې یوه وقفه او یو ژوند تاسو ته بل درکړی چې د دنیا ژوند دی. خو دې کې ګورئ په یاد وساتئ دا ژوند دې لپاره دی چې ستاسو آزمایښت او امتحان واخلم، په تاسو امتحان وکم. ایکم احسن عملا، کم یو ستاسو بهترین عمل کوي، ښه عمل کوي، قرآن او سنت مطابق عمل کوي، د الله د احکاماتو مطابق عمل کوي. دا د دې لپاره دا ژوند انسان ته ورکړی شوی دی. دا الله نه دی ویلي چې خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کم یو ستاسو ډیر عمل کوي، دا نه دی ویلي، بلکې لږ عمل وکا خو په سنت طریقې وکا، لږ ذره حرکت وکا خو ښه حرکت وکا، په اصولو حرکت وکا، په خپل وخت باندې حرکت وکا. په یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من خاف ادلجه، کم سړی چې له الله نه ویریږي نو سهار وختي راپورته شي، وخت حرکت وکړي، په سفر باندې توخه د سفر هر څه برابر کړي وي، وختي حرکت کوي، ځان رسي هماغه اصل ځای ته، هغې ځینه موټر، باس یا بله وسیله د سفر انتخابي او ځي. من خاف ادلجه، وختي به وځي. ومن ادلجه بلغ المنزله، او کم سړی چې وختي وځي او په خپل وخت حرکت کوي، په خپل وخت عمل کوي، دا به خپل منزل مقصود ته رسیږي، یعنی څه چې غواړي الله به هغه ورکوي. بیا ورپسې فرمایي الا ان سلعة الله غالیه، ګورئ د الله هغه سودا چې کومه ده دا ډېره اوچته ده، ډېر اوچت مقام لري. الا ان سلعة الله الجنه، او ګورئ خبر شئ الله چې کومه سودا در سره کوي هغه د جنت سودا ده. په بل ځای کې په قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر انسان د مرګ څکونکی دی. وانما توفون وجورکم یوم القیامه، او یقینا تاسو به د خپلو عملونو اجوره، ثواب یا عذاب ضرور به ضرور د قیامت په ورځ وینئ، هغه به ترلاسه کوئ. خو لیکن یوه خبره الله فرمایي ورپسې فمن زحزح عن النار، هغه سړی چې له اور نه خلاص شو و ادخل الجنه، او جنت ته داخل شو، فقط فاز، کامیاب سړی خدا دی.
نن خلک څه وایي وایي پلانی ډېر مال لري، په میلیونو ډالر لري، په میلیونو پاونډونه لري، په میلیونو یورو درهم او دینار لري، دا کامیاب دی. دا کامیاب نه بلکې بدبخته او ناکامه به وي کله چې د په ژوند کې دین نه وي. نو په دې اساس غواړم څه بعضې داسې خاص خاص ټکي، خاص خاص مسایل ستاسو په حضور کې وړاندې کړم. نیکبخته سړی څه دی او بدبخته سړی څه دی، ځکه الله په چا ظلم نه کوي. وما ربک بظلام للعبید، ستا رب د خپلو بندګانو باندې ظالم نه دی چې ظلم کوي. د الله هر فیصله او د الله هر حکم دا له حکمت نه ډک دی. او په یو اسرائیلي روایت دی، ځکه بعضې خلک به وایي چې ته اسرائیلیات وایي، اسرائیلي روایت ولې وایي؟ نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه، مانا ورسوئ خلکو ته ولو که ډېر لږ څه وي. وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج، د بني اسرائیلو واقعات په خپلو کې سره بیان کوي، په دې کې حرج نشته، باک پکې نشته. لیکن یوه خبره په یاد وساتئ، من کذب علی متعمدا، کم سړی چې په ما باندې قصدن دروغ وایي، نو دا سړی د خپل ناستې ځای په جهنم کې ونیو. فلیتبوأ مقعده من النار، نو د ناستې ځای کوم ځای دی؟ جهنم. نو د یو اسرائیلي روایت کې دی چې سیدنا موسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالی ته وی یا الله ته خپل حکمت ما ته راوښیه چې دا ستا حکمت څنګه دی. وی الله ورته ویلي کلیم الله، الله ورته ویلي موسی غواړې زما حکمت ووینې، زما حکمت ته متوجه شي چې زه څنګه فیصله کوم او هغې کې څه حکمت وي. وی او یا الهي دا خو ما ته راوښیه. وی ښه لاړ شه پلانۍ ونې لاندې کښېنه، ګوره خو څه به نه وایې، هر څه چې کېږي صرف ته غوږ ونیسه او ته نظاره کوه. موسی علیه السلام لاړ، ونې لاندې کېناسته، دلته لرې یوه خوا کې چینه ده، د اوبو چینه. ګوري چې په دغه اسنا کې یو سړی تقریبا داسې دی پاخه عمر والا راغی. اوبه یې وڅکلې له چینې نه او اوبو سره سره یوه خلطه ترې ولیده هلته د پیسو. فکر یې نه شو، لاړ. ورپسې متصل یو بل ځوان راغی، ګوري چې هلته خلطه د پیسو پرته ده، خلطه یې اول راپورته کړه په جیب کې کېښوده، بیا یې اوبه وڅکلې او لاړ. متصل ورپسې دی تلی نه دی، دریم سړی راورسېده. دریم چې راغی اوبه یې وڅکلې، نو د پیسو خاوند لومړنی او اولي سړی راورسېده. ورته وایي چې تا نه مخکې زه راغلی وم، دلته مې اوبه وڅکلې او پیسې رانه ولیدلي، پیسې او دا دی ته راغلی پیسې راکړه. هغه ورته وایي ما سره پیسې نشته. کومه دي پیسې؟ خو جروباز شو سره یو بل ته یو بل ته، آخر دا شو چې دا د پیسو خاوند راپاڅېده، دا دریم سړی په قتل ورساو، ویې واژه. لاړ. موسی علیه السلام بیا الله ته ویلی یا الله دا حکمت باندې زه پوه نه شوم، دا څنګه حکمت دی؟ انبیا علم غیب نه لري. وایي دا څنګه حکمت دی؟ پیسې د چا وي، ویې وړلې چا او مړ پې څوک شو؟ پیسې د دې سړي، ویې وړلې هغه ځوان، مړ پې دریم شو. نو دې کې څه حکمت دی؟ نو الله وی ورته ویلي چې موسی زما په هره فیصله او هر حکم کې یو غټ حکمت نغښتی وي، هغه پکې موجود وي. دا کوم سړي نه چې پیسې ولیدې او هغه بل هلک ویوړې، د هغه هلک د پلار امانت له ده سره ایښی و، نو نه یې ورکاو. هغه مې هغه ته په هغه ترتیب ور ورسولی وي. یا الله دا بل چې پکې مړ شو، وایي ده د هغه پلار وژلی و، په قصاص کې هغه هسې لاړه. الله اکبر. د الله هره فیصله د حکمت او د انسان د حال مطابق ده. ګرچې انساني عقل هغې ته نه رسیږي، ګرچې یو تعداد دهریان او د الله دشمنان د الله په قانون باندې اعتراض کوي.
خو د دوی مثال داسې دی لکه هغه کس چې په پچه باندې په فارسي کې ورته پشقل وایي دا پچه باندې خپه کیدي وایي کشمیر مې ولید. هلکه ته راغلی په قرآن او د الله په حکم او د الله په فیصلو اعتراض کې. نو لومړی خبره د بدبختۍ او د شقاوت او د انسان د آخرت د تباهۍ څه ده؟ اوله خبره کفر کول، له الله نه انکار کول، د الله له کتاب نه انکار کول، د الله له احکامو نه اعراض او مخ اړول. دا لومړی خبره. دا په یاد وساتئ ځان سره ورونو. کم سړی او کم انسان چې د خپل رب نافرمانه دی دا په حقیقت کې بدبخت دی. الله جل تزمتو دا د بدبختۍ په لاره روان کړی. له الله نه انکار کول دا خو د بدبختو خلکو کار وي. دا اوله خبره. دویمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښایسته احادیثو نه انکار کول. صحیح احادیث د رسول الله راشي او یو سړی نه مني. قرآن بیان کا، حدیث بیان کا، خو د ده صفرا پې نه ماتیږي. اشتها یې هماسې غلطیو خواته روان زیاته وي او غلط شیان ډیر غواړي. که ته ورته قرآن وی دی وی خو جافظ راواخله، ته ورته د رسول الله حدیث وی بوستان ګلستان او رشید البیان راواخله، ته ورته قرآن رااخلي د قرآن ترجمه کې. زما هیڅ نه یریږي. یو ځای کې واده و، نو په واده کې موږ دینی خبرې وکړې، د شپې ناست یو ځای کې، نو څه کسان راپورته شو، نو ما ته وایي چې شما قرآن بیان کردین، یه قدر احادیث بیان کردین، هیچ اثر نکرد، اما ببینین آل اثر ما را. شروع وکړه او بس نعتونه وای. نعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت د رسول الله دا بده خبر نه ده، خو تر قرآنه دا اوچته خبره نشي جوړېدی. قرآن چې ته وایې د مؤمن صفت دا دی چې کله قرآن ورته وایي په زړه کې یو انقلاب راولي. تقشعر منه جلود الذین وی را زیږ شي غونه او جلد مؤمن. هغه خلک چې په الله ایمان لري هغه چې کله قرآن اوري ایمان زیات شي، اطمینان پکې پیدا شي، طمانیت پکې پیدا شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. په قرآن سره د زړه اطمینان دی. نو هغې څه وایي؟ شروع یې وکړه د عبدالرحمن بابا دیوان یې راواخیسته او بس ذکر په دوه ودرېدل او سینه په سینه شو، دا کوي، دا کوي، دا کوي، یو بل سره. مالې دا څه کوي؟ وایي چې نور ترانسفر کوو، نور ترانسفر کوو. انا لله و انا الیه راجعون. الله نور را لېږلی قرآن دی. الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا زموږ لپاره د تزکیې، د صفایي او د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه ګرځولې. یو سړي په دې باندې اشتها او په دې باندې صفرا نه ماتیږي، نو بیا نو اوله خبره انکار د الله نه، کفر کول، له الله نه اعراض کول او د احادیث نبوي نه مخ اړول. دا د شقاوت او د بدبختۍ علامه ده. ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكم سړی چې د الله او د الله له ذکر نه یعنی قرآن نه مخ واړی، فإن له معيشة ضنكا، الله به دوی ته ژوند ډېر تنګ ورکي. اگر که وسایل به ډیر وي خو ډیر تنګ ژوند به. اکثره خلک لوی کور لري خو دومره شیان پکې پراته وي چې ورځي، ډیر تنګ ژوند به. لوی دوکان به وي خو په دوکان کې به دومره مالي چې دا خوار به داسې غونج پکې ناستي. دې ژوند نه څه ووتل؟ فراخ ژوند، آرام ژوند، د خوشحالۍ ژوند دی الله ترې واخلي. ځکه
دوی د الله سبحانه وتعالی احکامات تیر کړي دي او د قیامت په ورځ به الله وی بی دلیل او ړوند راپورته کم له قبر نه ونحشره یوم القیامة اعما قیامت په ورځ به ړوند راپورته کومه دی به پوښتنه وکړي یا الله ولې دې ړوند راپورته کړم له قبر نه الله به په جواب کې وي الله ظالم نه دی وما ربک بظلام للعبید ستا رب په خپلو بندګانو باندې ظالم نه دی ظلم نه کوي الله به ورته وایي کذلک آتتک آیاتنا داسې زما آیتونه درته راغلي وو او تا هیر کړل تا شاته وغورځول نو په نن ورځ باندې ته هم زمونږ د رحمت نه هیرې تا سره به د رحم فیصله نه کیږي همداراز امام منذري په ترغیب و ترهیب کې هغه هم وایي ابو نعیم په حلیة الاولیاء کې وی چې بل علامه د شقاوت او د بدبختۍ څه ده جمود العین وچه سترګه سترګې وچې وي ژړا ترېنه نه کېږي اوښکه ترې د الله د ویرې نه راوځي اگر چې په خرافاتو بدعاتو کې به ډېر ژاړي هندي فلمونو ته خو ژړا ډېرې کوي ما ډېر لیدلي ډېرو داسې خبرې ما ته کړي دي ما ته وایي چې هلک او جلۍ سره بیل شو نو دا ورته دلته ژاړي ای زناوره هندي فلم ته ژړا کوي د الله قرآن ته له سترګې نه اوښکه نه تویېږي ولې دا بدبخته دی دا شقي دی نو وایي جمود العین چې سترګه یې جامده وي هغې نه اوښکه نه راتویېږي سیدنا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه داسې جلیل القدر صحابي و په بخاري کې حدیث دی کان ابو بکر شدید البکا و ابو بکر ډېر ژړېدونکی الله ته به یې ډېر ژړل الله ته به یې تضرع زاري ډېره کوله په مانځه کې به چې ودرېده نو الله ته به یې ژړا کوله قرآن تلاوت به یې کاوه نو ژړا به یې کوله کفار له دې نه سخت متاثر کېدل وایي ابو بکر ژاړي ابو بکر ژړا کوي او زمونږ اولادونه د ده په لیدلو متاثر کېږي اسلام کې داخلیږي زمونږ په بچو اثر کوي زمونږ په ښځو اثر کوي ابو بکر به نور د خلکو په مخ کې منځ نه کوي د خلکو په مخ کې به تلاوت د قرآن نه کوي نن زمونږ او ستاسو کور کور ته د قرآن او سنت خبرې را رسېدلي خو لیکن دې په ځای چې دې کورونو کې اصلاح راشي ورځ په ورځ موږ په نارواو باندې اخته کیږو تله راواخلئ او ځان پکې وتلئ خویندو ورونو ای زما ګرانو مسلمانو ورونو خویندو ځان په دې باندې وتلئ په والله العظیم د الله په عظیم او لوی ذات مې د قسم وي چې دا ژوند ختمیږي دا ژوند به له منځه ځي دا به فنا کیږي او آخري ژوند کې به ډېر سخت پریشانه یو بیا باید احتیاط وشي ځان وګورئ چې موږ ته د دین خبره بیانېږي په چا باندې اثر ونه کړ څوک نه ژاړي څوک نه ژاړي قرآن لولي په قرآن باندې د دوی هیڅ پروا نشته قرآن عظیم الشان صرف د ختمونو او د فاتحو او د رواجونو او د ناوې په سر او د مال خوړلو او داسې نورو مشکلاتو جوړېدلو لپاره ده دې لپاره قرآن جوړ کړی دی او بس عمل نشته چې دا قرآن به زه لولم دا قرآن به زه عملي کوم او دې قرآن په درس او تدریس باندې به ځان پویم او چې کله یې لولم په دې کې به ژاړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله قرآن عظیم الشان تلاوت کاوه په مانځه کې به ولاړو الله اکبر وبدرېده نو وایي چې داسې یو آواز به یې له سینې نه راپورته کېده لکه کټوۍ چې ته په اور باندې کېدې او هغه خوټېږي او د هغې یو آواز وي داسې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړل عایشه صدیقه
ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه ورته وی یا رسول الله ته ولې ځان باندې دومره تکلیف راولې؟ الله خو ستا وړاندې وروسته هر څه بخښلي دي. نو دی ورته وی افلا اکون عبدا شکورا، آیا زه د الله شکر گزاره بنده جوړ نشم؟ هغه عظیم شخصیت، هغه عظیم پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، هغه عظیمه هستی چې د هغه نه د ګناه امکان نه و، معصوم پیغمبر هغه الله ته ودرېږي ژاړي. نو موږ او تاسو باید څه وکړو؟ نو چې کوم سړی سخت زړی وي او وچه سترګې وي دا به بدبختی، دا دې پوه شي چې دکې د بدبختۍ علایم دي. قساوة القلب او جمود العین د الله په کتاب او په ذکر الهی باندې دی بالکل طبیعت نه خرابېږي. ورونو کله چې د امریکا نوم دا اوس واخیستی شي نو بعضې افرادو په ذهن کې انقلاب راشي. امریکا سوپر پاور، یو زمان به د روسیې نوم اخیستل کېده نو خلکو به ویلي روسیا سوپر پاور. اوه فقط وارساو، فقط ناتو، دا ډېر غټ غټ قدرتونه دي په دنیا کې. چاینا، چین چې دی او ټولې دنیا باندې حاوي او تواري شوی او داسې جال پې راخور کړی تجارت، ټولې دنیا تجارت یې په لاس کې نیولی. جاپان دا د ساینس او ټکنالوژۍ په دنیا کې یو خاص مقام لري. هر ملک ځان ته چې کوم ملک نوم اخلي بس بیا به نو دی د هغې عظمت بیانوي، له هغې نه متاثر وي. لیکن تاسو به تر اوسه پورې داسې سړی نه یې لیدلی چې ته د الله سبحانه وتعالی نوم واخلې، الله رحمان رحیم، او د ده په ژوند کې او د ده په بدن کې یو انقلاب راشي چې رښتیا زما رب څومره لوی ذات دی، زما رب څومره عظیم ذات دی. یوه ورځ یو شاګرد خپل استاد ته وی استاده د الله عظمت راته بیان کا چې الله څومره لوی دی. هغه ویلې راځه. نو بوی ته د بحر غاړې ته علما د عبرت او درس ورکولو لپاره تلل. نن خلک د تفریح او د نورو شیانو زده کولو لپاره بحرونو غاړو ته ځي. نو بحر غاړې ته بوته تعلیم ورکوي، عملا ورښیي. بیل ورسره دی، وړکۍ او کنده یې وویسته، وایي دا د بحر اوبه دا وایي راواخله او په دې وړکۍ کنده کې ځای که، وایي دا نه ځایږي، دا خو دې کې چېرته راځي یا استاد؟ وایي نو د الله عظمت به څنګه د انسان په دې دومره ککره کې راشي؟ لیکن د مخلوق عظمت او لویي او بزرګي موږ همیشه بیانوو. مانځه وخت شي موږ مسله هیره ده، لیکن چې ټلویزیون وخت څنګه ټولو ته په یاد دی؟ تاسو ته څوک هم دعوت نه درکوي چې هلکه د ټلویزیون وخت دی، هلې راځئ ټلویزیون ته کښېنئ. بی بي سي راډیو وخت چې وي ټول په افغانستان کې ځکه نټ سهولت نشته هماغه وقتا فوقتا نو عاجل راډیو ته منډه کې هلې راډیو نن د بی بي سي وخت دی ساعت څو بجې دي او راډیو هر چا غوږ ته نیولي. خو د مانځه په وخت کې اذان هم وشي دی غلی ناست دي. دا بدبختی د انسان ده، دا بدبختی. څلورمه خبره د انسان د بدبختۍ اوږده اوږده امیدونه کول، طول العمل. او تنبیه الغافلین کې یولس خصلتونه لیکي چې د شقاوت او د بدبختۍ 11 علایم دي او د نیکبختۍ 11 علایم دي. 11 شی دي چې دا انسان بدبختۍ ته وررسوي، دا هغه علایم دي چې انسان پوره بدبخته کوي. اوله خبره دا په یاد وساتئ خویندو ورونو، زما ګرانو وطنوالو. اوله خبره ان یکون حریصا علی المال، چې انسان د مال په جمع کولو کې ډیر حریص وي، سخت حرص لري. دا ای غم دی، حرص دی، هلوعه دی، هلوعه، هر څه راکاږي،
حلال هم نه ګوري او حرام هم نه ګوري. یو کور شته بل اخلي، بل شته بل اخلي، یو موټر شته بل اخلي، بل موټر شته بل اخلي، او على هذا القياس دنیا ډیری دنیا ډیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج د شپې واقعات بیانوي. په هغې کې یوه خبره دا کوي، وایي په یوې ډلې باندې تیر شوم، هلته یو سړی و، وایي بار یې ډېر دروند، نو چې بار به یې راپورته کړ په شا کوو به یې، نو وایي زور یې نه رسېده. بیا به وایي لاړه لږ نور به یې راوړ پې کېښود. دا نه کوي چې له دې نه یې کم کي اخوا یې کي، بلکې ورغې نور به یې راوړ پې کېښود، بیا به یې زور واو چې راپورته یې کي، بیا نه کېده. بیا به ورغې نور به یې راواخېسته، په دې به یې کېښوده. وایي پوښتنه مې وکړله چې جبریل من هؤلاء، دا کم خلک دي؟ وایي دا هغه خلک دي چې یوه ګناه یې نه ده ختمه شوې، یو حرام خوړلې نه دي ختم شوي بل پسې کوي، یوه ګناه یې نه ده ختمه بله پسې کوي، او داسې نور په ګناهو په دې کې روان دی، لګیا دی، خپل پنډ ورځ په ورځ باندې درنه ولوځي، بار درنه ولوځي او پورته کولی هم نشي. نو موږ څه کوو؟ زموږ کار څه دی؟ روزانه نن چې 5 ساعته کار وکم، نو بیا وایم یاره نه سبا به 6 ساعته کوم، او نن خو دی ساترډے اینڈ سنډے نایټ ده، ساترډے اینڈ سنډے، شنبه او یک شنبه. په دې کې خو ډیر زیات دا آزاد خیاله ډیموکراټان دا ډیر زیراوزي کنه، ځکه دا شپه د عشاقو ده. دا ګو فرینډ چې ورته وایي، دوی ورته ګرل فرینډ وایي، ورته ګو فرینډ دی. بیا د بي معاف، ډیر معذرت غواړم. نارویژي کې ورته شارسته وایي. ډېرې سرشتې به درته وکړي، ته ورته د آخرت سرشته دې کړې ده، غم مه کوه. نو بیا خلک څه کوي؟ ټوله شپه کار کوي، چې راشي سهار مونځ هم نه یو وده شي، او په ټوله ورځ څه کوي؟ شرابیان، زناکار، بدکار، سپک او سپور خلک بیا یې راولي. ښه پې پوهېږي چې دا چېرته ځي. نو زما خویندو ورونو، دا ټول د دنیا حرص چې کوم دی په جمع د مال کې، نو بیا سړی چې کله حریص شو، نه حلال ګوري، نه حرام ګوري، نه ښه ګوري، نه بد ګوري، او را جمع کوي. دا یې اوله علامه. دویمه خبره هغه دا ده چې نصب العین او مقصد د یو انسان دنیا او شهوات جوړ شو. بس ټول غم او فکر دا دی چې یاره دا خپل شهواني خواهش پوره کړم. غم یې دا وي دنیا د خواهشاتو د پوره کېدو ځای نه دی. خویندو ورونو، دا تبلیغیان عجیبې عجیبې خبرې هم کوي کله کله. هغې وایي یو سړي ویلې دنیا به خلک وایي چې نه شل کېږي، زه یې شل کومه، پرېږده مې نه. دا دنیا به زه شل کومه، داسې لګیا دي. شروع یې وکړه، بس چې میاشت 1900 ته رسېدله، په لاره کې موټر ټکر شو، نو په 19 تاریخ باندې مړ شو. چې شلکی په 19 دې وژنم چې شلمې ته هم لاړ نه شي. دا دنیا نه شل کېږي، دا چا نه ده پوره کړې، دا چا سر ته نه ده رسولې، دا له ټولو نه پاتې ده. انبیا له دنیا لاړل، زه او ته څه یو؟ غټ غټ مالدار او صحابه له دنیا لاړل، زه او ته څه یو؟ په پیسو مه غره کېږئ. غم او فکر، شهواني خواهشات، ټول منډې وهي. یاره یو ښایسته جینۍ پیدا کړم چې واده ورسره وکړم. ښه پیدا دې کړه، څه وشو؟ با ایمانه سره واده وکړه، ایماندارې سره، تکه توره دې وي. والله العظیم زما زوی دی، دریم زوی، زما دریم زوی دی، ورونه یې پېژني اکثرا. هغه ماته وایي لالا تکه توره دي چې غاښونه سپین ښکاري، نوره توره یې، خو چې مؤمنه ښځه یې دقسې ښځه زه کوم، خو بې ایمانه ښځه نه کومه. مالې بچي آفرین، الله به بهترینه ښځه درکړي، غم مه کوه. الله اکبر. نو زما ورونو، د یو سړي فکر نصب العین او مقصد چې دنیا لاسته راوړلو، پوه شئ چې دا بدبخته انسان دی. درېیمه خبره، کوم سړی چې ډېر فحاش و، کنځلې ډېرې کولې، سپکې سپورې چې ډېرې ویلې، خصوصا صحابهو ته چې کنځلې کوي، لکه دا بعضې روافض علیهم اللعنة والغضب، چې صحابهو ته
او د رسول الله بیبیانو ته او د نورو ته کنځلې کوي ورته بدبخته یې غم مه کوه ان یکون فحاشا فی القول چې په خبره کې دی فحش ډیر وایي بد زبان یو حدیث کې راځي مسلم شریف حدیث دی په بخاری کې 3 او په مسلم کې ورسره 4 صفت هم اضافه کړي آیت المنافق 3 د منافق 3 علامې دي اذا حدث كذب خبرې کې دروغ بوي واذا وعد اخلف او چې وعده وکي نو په دې نیت وعده کې چې خلاف ورزي به کوي واذا اؤتمن خانه کله چې ورسره امانت کې خودی شي هغه به خیانت کوي او په بل روایت کې راځي په مسلم کې ورسره وایي چې واذا خاصم فجره چې کله په غوسه او په جګړه کې شو نو بس بیا به بدرت او کنځلې او سپکې سپورې وایي له دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مؤمن لعان لعنت ویونکی فحاش او بد زبانه بد کلامه بد ژبه نشي جوړېدی خلک په دغه اعمالو اخته دي دا د منافق علامه ده دا د بدبخته سړي علامه ده څلورمه خبره ان یکون متهاونا فی الصلاة دا بدبخته سړی دی چې په منځ کې سستی کوي ښه د مانځه وخت یې قلاره پروت خوځېږي نه شیطان ورته وایي وخت ډېر دی څوک ګورې اخترګلي دا زموږ او ستاسو په دې منځونو کې څوک اخترګل دی څوک جمعه ګل دی او څوک نه پوهېږم ډېر ګل دی بس وی شیطان ورته وایي وخت ډېر دی دا قلاره پروت وي وخت یې ووځي یو سړی دی یو اختر او بل اختر کې مونځ کوي بس چې ګورې روژه کې به داسې خوراکونه کوي د ورځې چې حیران بشي خو چې د اختر په ورځې جاینماز به یې ټوله نه په اوږه اچولی او دا څادر به یې ښه خوی او تو کړی دا به یې اچولی او جومات کې به راشي ټک ټک او جاینماز به کېږي وا به چې او په دې به ودرېږي څه کې اختر مونځ کومه انا لله و انا الیه راجعون روژه به نه نیولې خو یو سړی و ښځې ورته وویلې چې سړیه روژه نه نیسي او پیشنمه کې سحري ته راپورته کېږي پیشنمي ته پیشنمي کې خو ښه داسې ډوډۍ وخورې ځان ښه موړ کې خو د ورځې ته بیا ډوډۍ خورې او لګیا یې د ورځې روژه هم نه نیسي او په روژه ماتې کې بیا ټولو نه مخکې په دسترخوان ناست دی وایي لکه چې ته مې بیخي له اسلام نه وباسې انا لله و انا الیه راجعون وایي لکه چې ته مې بیخي له اسلام نه وباسې یعنی د ده خبره څه وه فقط همدومره چې روژه ماتی او پیشنمه دا اسلام دی دا اسلام نه دی تهاون بس دا اخترګل مونځ ته به راشي په مانځه کې به ناست دي روژه نه نیسي تراویح نه کوي ذکر اذکار نه کوي 5 وخته مونځ نه کوي خو په اختر کې بیا له ټولو نه مخکې ولاړي ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې روژه نه نیسي هغه د زمونږ مصلا ته نه راځي عیدګاه ته دې نه راځي داسې سړی نو وایي چې کم سړی په مونځ کې سستي دا بدبخته دی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الله وی تبعید هغه مونځ ګزار لپاره چې د مانځه نه د بې پروا دی سستی کوي په مانځه کې 5مه خبره هغه دا ده چې د ده خوراک او د ده څښاک دا د حرامو او مشتبهو شیانو نه وي حرام خوري اشتباهي شیانو نه ځان نه ساتي او صحبت همنشین صحبت کوونکي له ده سره خبرې کوونکي دا څوک وي دا فجار او بد خلک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له ښو خلکو سره کینئ اثر به در باندې وشي بدبخته سړي سره چې کېناستې لاړې بدبخته شوې آثار یې در باندې راځي که نه هغه شعر مې چې تاسو ته مخکې ورځې ویلی و شیخ سعدي په دې حاشیه د ګلستان کې دا شعر لیکلی
و اسب خر را گر ببندی مدت یک جا به هم، رنگ او بر جا بماند خوی او چون خر شود. آس شاهانه خوی لري خو خر سره وتړه نو بیا به د خر پیخي کوي. مسلمان مؤمن دا په اصل کې دا د یو شاهانه خوی او خواص خاوند دی، خو چې له بدو خلکو سره کېناسته، له سپکو سره کېناسته، له بدبختو سره کېناسته، نو په ده باندې به هغه نحوست او سپیروالی راځي. هغه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي چې مړی چې کله وشو نو زر زر دفن کوي. ولې؟ علت یې وایي که نیکبخته یي نو هغه نعمتونو ته یې ورسوي، او که بدبخته یي له ځان نه یې لرې کوي. هسې نه چې د ده په وجې په تا عذاب راشي. نو هغه ورونه او خویندې چې په بعضې مجالسو کې د هفتې او د یکشنبې په شپو راټولېږي، ورته هغلته چې نور دي هغو هسې ازلي بدبخته دي. ته ولې له هغو سره راټولېږي او په ځان باندې د الله عذاب او د الله هغه نیوکه ته حلالوي او د هغې لپاره لاره لټئ چې الله در باندې عذاب را نازل کړي. تخته له داسې ځي کم ځای کې چې ګناه وه له هغې نه تخته، لکه سیدنا یوسف علیه الصلاة والسلام قصه مې تاسو ته کړې وه، خوف الهي په مسئله کې مې دا خبره تاسو ته کړې وه. سیدنا یوسف علیه الصلاة والسلام کله چې عزیز مصر ښځې کوټې ته ننویسته، شاوخوا یې ټولې دروازې وتړلې، وغلقت الابواب وقالت هیت لک، ورته وایي چې ای یوسفه رانږدې شه رانږدې شه. هغه مناظره او د دې اجر و باس مې تاسو ته ویلی و، خو چې کله ونه شو په دې باندې نو دې ور حمله کړه. چې ور حمله یې کړه نو ده منډه کړه، د ګناه له ځای نه په منډه تخته. لباس دې وشکېږي، تاوان دې درشي، خو چې ګناه کې واقع نشي. زما وروره ای زما خورې داسې مه کوه. دا کومې خبرې چې زه تاسو ته کوم په دې عمل وکئ. که مو ګټه وکړه ګټه ټوله ستاسو، خو که تاوان هم وکړه والله العظیم زه در سره په تاوان کې شریک یم. په تاوان کې زه در سره ځان شریک وم. په دې کې تاوان نه کوئ، هېڅکله تاوان نه کوئ. الله جل عظمته به تاسو ته ډېر ښه ژوند درکړي، الله به مو ډېر خوشحاله کړي. شپږمه خبره د بدبختۍ علامه دا ده چې یو سړی بد اخلاقه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې ما سره به په جنت کې ډېر نږدې هغه سړی وي چې ښه اخلاق لري. بهترین اخلاق والا به له ما سره په جنت کې یو ځای وي، نو بدترینو اخلاق والا به چیرته وي؟ په جهنم کې. دا به ځي جهنم ته. دا بدبخته انسان دی. اومه خبره هغه دا ده چې یو سړی خودستا، ځان ستایونکی، متکبر وي، دا بدبخته دی. ځان صفت ډېر کوي. یارانو منګه داسې یو قوم یو که نه، او منګه داسې یو خلک یو، او پلار مې داسې و، نیکه مې داسې و، غور نیکه مې داسې و، زمونږ دا قبرونه دي او دا مغه دي. حتی یو ابن محرر الوجیز کې تفسیر محرر الوجیز ابن عطیه اندلسی رحمه الله هغه په سورة التکاثر کې وایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وایي دا خلک مصروف کړل، تکاثر د مال، زیادت د مال، حتی زیارتونو ته هم دوی د څه لپاره چې د مال په وجې باندې یا تفاخر کوي، فخر، ځان ستاینه کوي په څه. راشه وګوره دا زموږ قبرونه دي، پلار مې مړ شوی دی، دا په خپل مرګ نه دی مړ، په دشمنۍ کې مړ شوی. موږ داسې دشمنان لرل او داسې دشمنیانې کوو. موږ هغه د جاهلیت د زمانې خبرې به کوي، تکبر به پکې وي، فخر به کوي په خپل انسابو باندې، نسب باندې. الله فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای خلکو تاسو مې د یو مور او پلار نه پیدا کړئ. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الله وی منګه ګرځولي تاسو شعبې شعبې، قبیلې قبیلې، ډلې، دا قومونه، دا قبیلې، دا رنګونو کې اختلاف، په ژبو کې اختلاف، او دا خو الله د دې لپاره پیدا کړی چې ستاسو په منځ کې یو فرق راشي، وپېژندل شي یو انسان له بل نه. دا په دې نه دی چې
تاسو په یو بل باندې فخر او په یو بل باندې ځان اوچت وګڼئ. لتعارفو الله دا شیونه پیدا کړي لتعارفو لام تخصیص دا تخصیص یې کړی چې دا د تعارف په درجه کې دي. پلانې د کوم ځای دی؟ افغانستان، پلانې د پاکستان، پلانې د هندوستان، پلانې د امریکا، پلانې د دیزي، پلانې د دیزي. دا څوک دی؟ پلار. دا څوک دی؟ ورور. ګورئ اختلاف په رنګ کې، اختلاف په ژبه کې، اختلاف د یو انسان د ګوتې چاپ دا د بل انسان سره نه لګیږي. په دنیا کې څومره خلک دي؟ د یو انسان د سترګو لینز دا د بل انسان سره نه برابر. یو چې نن دوی په لینز دا د لینز هغه سکینینګ کوي، نو چې کله هغې ته سترګې برابرې شي چې څومره خلک راځي هغه نه پرېږدي، وایي چې دا هغه سړی نه دی. زمونږ یو ورور له ډېر مخکې کلونو کې یو کمپیوټر راوړی و له امریکا نه، زمونږ یو بل دوست ته. نو د هغه کوم پاسورډ چې و سترګو سره و، سترګې په سترګې به چې شوې هلته به لیکل وکړل، نو بیا به یې اکسپټ کوو. دا د تعارف لپاره دی، دا د فخر ذریعه نه ده چې زه به فخر کوم په تا او ته به فخر کوې په ما. غټه بازو بدن او ښه داسې باډي پوفک چې ورته وایي که نه، دوی ورته باډي بلډینګ وایي، باډي پوف، ځان وپړسئ، پمپ. ورته د قبر له چینجو لپاره ځان تیاری. او هغه خبره را په یاد شوه د فضیل ابن عیاض د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګرد او د هارون الرشید او د هغه د وزیر. یو ورځ هارون الرشید خبره وکړه، ویلې چې ډېر سخت خفه یم، یو ځای ته مې بوزه. وزیر وروست یو عالم ته. کله چې د عالم ته دا ورغی، نو هغه عالم زر زر خپل څادر د هارون الرشید ته ورکړ، یو دوه درې حدیث یې وویلې. نو هارون الرشید خپل وزیر ته ویلې یو څو روپۍ درته ورکړه. هغه دا پیسې واخیستې او همداسې دوی راووتل. بیا هارون الرشید ورته وایي چې زړه مې ډېر تنګ دی، خو بل عالم ته یې بوته، هغه هم لکه دا لومړني اولني غوندې کار وکړه. آخر یې وروسته ماښام تیاره وخت دی، فضیل ابن عیاض رحمت الله تعالی علیه کور ته. داسې کور چې یوه دروازه ده او یوه کوټه ده پکې، او کړکۍ نه لري، ورسۍ نه لري چې رڼا او هوا پکې داخله شي. دی باره ناست دی، ګوري چې په آس باندې خلک رالل، وایي دا مالداره، او دا خو فکر کومه چې دا هارون الرشید دی، لرې ښکاري همداسې. زه ځان ته یې پټوم. لاړه ځان یې ته یې پټ که په کوټه کې. بس هارون الرشید ویلې دې سړي سره ګورم، دا سړی به زه اوس وینم. ورننوته، وزیر ته ویلې په دروازه کې ودرېږه چې له کوټې ونوځي. په تیاره کې لاس تپی، داسې لاس وړي وړي وړي، آخر لاس ولګېده په فضیل ابن عیاض رحمت الله تعالی علیه باندې. فضیل ابن عیاض رحمه الله ورته وایي های څه پوست لاس دی، او دا به په قبر کې چینجیان خوري. هارون الرشید په ژړا شو، وایي زدني اضافه که، وایي د الله له مخلوق سره داسې معامله وکړه، که چېرته سبا الله جل تزمتو له تا سره هغه معامله وکړي چې ته بیا پښیمانه نه یې. هغه نور هم وژړل، ډېر یې وژړل. ورته وایي زدني اضافه که، نور هم ماته یو څه ووایه. هغه ورته وایي هغې ورځې لپاره تیاری ونیسه چې په هغې کې سوا د عمل نه نسب، حسب، کورنۍ، خاندان یو هم په درد نه خوري، هغې لپاره تیاری وکړه. الله اکبر. موږ او تاسو څه لپاره تیاری کوو خویندو ورونو؟ دا په یاد وساتئ، دا په یاد وساتئ. نو ته ډېر وژړل. وزیر ورته ویلې بس که، نو ورته ویلې چې راځه ځو. نو هغې نه وروسته یې ویلې یو څه پیسې ورکړه. چې پیسې ورکولې، نو فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه ورته وایي دا به دې په حلالو ګټلي او که په حرامو، او ته یې ما ته راکې. نو ورته وایي که څه خواهش لرې ما ته یې ووایه. وایي یو خواهش مې دی چې من بعد ته ما ته رانه شې، زما دروازې ته به نور نه راځې. ښځه یې راکوزه شوه او ورته وایي چې فضیله، کله چې دوی ووتل، وایي فضیله 3 ورځې کېږي چې وږي یو، خاص هم څه نه دي خوړلي او ده پیسې درکولې. نو فضیل ابن عیاض خپلې بیبي مبارکې ته وایي، ورته وایي چې زما مثال اوس د هغې اوښ په شان دی چې ځواني بار پې وړي
او چې زوړ شي په قصاب یې خرڅوي. اوس ته غواړې چې زه خپل ځان په هارون الرشید باندې خرڅ کړمه، معلومه نه ده چې دا مال به حلال وي او که حرام. الله اکبر، الله اکبر. په هر صورت خویندو ورونو، انسان باید تکبر ونه لري چې ځان مې وپړساو قبر لپاره به ځان جوړې، قبر چینجو ته خوراک ډېرې. تکبر مه کوو. کم سړی چې په ځمکه باندې متکبره ګرځي، وایي دا ځمکه وایي چې ما ته به راځې ته او که به نه راځې، بیا به زه له تا سره ګورم. زه پرې نه پوهېږم، ته پرې نه پوهېږې، خو دا ځمکه دا بیا هغه زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا مشکلات په در باندې راولم، دا ځمکه به په تا باندې بیا دا مشکلات راولي. بله دا اتمه خبره وایي چې قلیل الرحمه للمسلمین، دا مسلمانانو باندې رحمت نه وي، دا سړی ډېر بدبخته دی. اوس هر یو وګورئ چې زه او ته په کور کې څه خورو، او زما او ستا د وطن کونډې رنډې او یتیمان او د شهداو بچي څه خوري. زه او ته په کوم حال کې یو، او زما او ستا د وطن مظلوم او بیچاره ولس په څه حال کې دی. پرون نابل پرون مې څه عکسونه دلته کتل، واړه واړه ماشومان دي، خوار یتیمان دي، غریبان دي، بیچارهګان دي، ناست دي او څوک پاکټونه راټولوي، څوک ګورې ډوډۍ وچې راټولوي خوري. نه مې هېرېږي هېڅ دا خلک. څه وکړم، زورم نه رسېږي، وسم نه رسېږي، کم سر به نیسي سړی. زما د وطن ماشومان په څه حال دي، خو زه نه غواړم چې هغو ته ګټه ورسېږي. په څه بده ورځ کې دي، بیچاره راشي په بازار کې یو کچالو رومیان خرڅوي، لیکن په منځ کې یو وارې انفجار وشي، بیچاره ټوټه ټوټه لاړ شي. دې په ځای چې کور ته 1 کیلو غوښه د غویي او د غواوې سي د هغې په ځای باندې د بدن ټوټې کور ته ورځي، زوی هم ژاړي، لور هم ژاړي. لیکن داعیان د حقوق بشر، ډیموکراټان او زمونږه روشن خیال خلک، روشن فکران، دی څه کوي؟ دی په یو وخت کې 5 قسمه ډوډۍ خوري. ستا نفع چې بل ته ونه رسیږي، تا نه څه جوړ دي؟ بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند، چو عضو بدر ناورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو کز غمی دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. شکل خوبه دیدی انسان وی خسته، ډېر به ښه کلین شیف ګرځي، خو انسان نه، نام نشاید که نامت نهند آدمی، ته انسان نه. لسمه خبره ان یکون بخیلا، سخت بخیل وي، لاس یې کلک نیولی دی، 2 روپۍ هم ترې نه راوباسي، ښې ډېرې لري، خو چا ته یې پرېږدي؟ باقي اولادونو ته یې پرېږدي، او اولاد یې په قیامت په ورځ باندې همدی بیا رانیسي پرې باندې. سیدنا سعد رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې د انسان سعادت په څه کې دی. سعد ابن معاذ هغه وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د انسان نیکبختي په هغه څه کې ده چې دی د الله جل تزمتو په لیکل شوي قانون او د لپاره چې څه الله غوره کړي دي په هغې باندې دی راضي وي. مرض راغی، یا الله شکر دی، الحمدلله چې تا په ما باندې مرض راوسته، د دې په وجې باندې زما ګناه رژېږي. یو ړوند سړي په خپه کې اغزی لاړه، نو اغزی یې راوویسته، ښکلې که، مچوي که، او ویې ویل ستا په وجې هم الله زما یوه درجه اوچته کړه، ته به در باندې راغله او مریض شوې، نو شکر وباسه. په دې باندې د الله ګناهونه رژوي. وایي چې په کم سړي باندې ته به راغله، الله یې ګناهونه داسې په مؤمن باندې، البته الله یې ګناهونه داسې رژوي لکه د مني په میاشتو کې چې دا پاڼې را رژېږي له ونو نه، داسې ترې نه رژېږي، داسې دا رژېږي. نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې د الله جل تزمته په قضا او په فیصلې باندې رضایت ښکاره کړي، خوشحاله شي. او بله دا ده شقاوت څه دی؟ کوم سړی چې استخاره ترک کړي، هر کار کوي په خپل سر لګیا دی، له چا سره استخاره نه کوي.
له الله سره استخاره نه کوي. دا یې بله خبره. ورسره بل روایت کې فرمایي وایي چې د انسان د اولاد آدم د سعادت د بني آدم د سعادت درې علامې دي، درې شیه دي چې درې شیه دا د نیکبخته سړي او درې د بدبخته دي. اولش هغه څه دی؟ المرأة الصالحه، نیکه ښځه. دا ګورئ زن نیک در سرای مرد نیکو هم در این عالم است جنتی او. زن بد در سرای مرد نیکو هم در این عالم است دوزخی او. یو ټوکه به درته وکړم، دا خویندو باندې دې بده نه لګېږي. دا زموږ خویندې ډېرې خبرې کوي. بیا داسې یوه خبره پسې شوې ده، خوشطبي به وکړم شاید ډېرې خویندې په دې باندې غوسه هم شي، خو خیر. ویلې ووایي څوک تلي وو، داسې یو شرشره وه د اوبو، څه کورنۍ وتلې وه، نو وایي کسان نارینه هم ناست وو، دا زنانه هم ناستې وې. نو وایي هغه یو کس ماشوم ته ویله چې ورشه دې زنانه ته ووایه چې لږ ذره آواز ټیټ کړي چې موږ دا د شرشرې آواز واورو. وایي چې آواز لږ ټیټ کړي چې دا د شرشرې آواز واورو. په معمولي خبرې باندې مشکلات جوړول، مصیبت راوستل، خواري جوړول، په کور کې جنجال جوړول، دا د بدبختۍ علامه. مرأة الصالحه، نیکه ښځه، بردباره ښځه، پاکه ښځه، حلیمه ښځه، ښه ښځه، دا د انسان د سعادت علامه ده. او همداراز مسکن الصالح، ښایسته کور، ښه کور. کور ته لاړې، په هغې کور کې د ژوند ډېر خوشحاله تېرېږي، واسع او فراخه کور دی، عبادت لپاره هم پکې ځای لري، مطالعې لپاره هم پکې ځای لري، او په تا باندې دا کور زړه تنګی نه دی چې ستا زړه در تنګ کي. نو دا وایي د انسان د نیکبختۍ او د سعادت علامه ده. او درېیمه خبره والمرکب الصالح، ښایسته سورلی. ښایسته سورلی، داسې سورلی لکه موټر لري، آس لري، خو چې ښه داسې نه چې کله ته بیایې او کله تا بیایې، کله ته ټیلې ورکوې او کله ته بس کښېنې هغه چلوې. نه، ښه موټر، ښه سورلی، ښه آس چې ښه استفاده ترې نه کوې او تا ته مشکل نه جوړوي، دا هم د انسان د نیکبختۍ علامه ده. دا د انسان د نیکبختۍ علامه ده. اما شقاوت او بدبختي څه نه خلاف دی؟ بده ښځه، تنګ کور، سخت سړی په مشکل کې، او موټر یا سورلی داسې وي چې ډېره بده وي، تنګ کور وي. نو له دې وجې نه فرمایي چې دا د بدبختۍ علامه ده او د نیکبختۍ. فقط مختصر به دا څو خبرې نورې زر زر وکړمه او بیا به یو مختصره تفریح واخلو. تفریح نه وروسته به بیا انشاء الله الرحمن پوښتنو او ځوابونو ته وخت ورکو. نو په هغې کې فرمایي چې نیکبخته سړی څوک دی؟ زاهد انسان، عبادت کوونکی انسان، آخرت ته متوجه انسان. دا یو. دویمه خبره، د یو سړي فکر، همت، توجه، عبادت، تلاوت القرآن او خو اعمالو ته ده. دنیا کارونه کوي خو لیکن په سنت طریقې کوي، دا سړی نیکبخته دی. او بله دا ده په هغې خبرو کې چې د ده ضرورت ورته نه وي هغې کې ډېر نه غږېږي، لا یعنی خبرې ډېرې نه کوي، بې معنا خبرې او بېکاره خبرو کې بیخي نه نښلي، داسې مجالسو کې اشتراک هم نه کوي. اس کو مگر خوشحالی که وی چیز وی بیا برو میرم اونجا گپ خود خو میزنم خبر خوبم وکم کنه. بلا دادا چې ان یکون محافظا علی الصلوات، دا د مانځه پابند انسان وي، مونځ کوي، دا نیکبخته دی. او دا ګورئ بیخ او بنیاد د هر څه دی. کوم سړي چې په خپل وخت سره مونځ وکړه او 5 وخته مونځ کوي او الله سره رابطه جوړه ده، کنیکشن او لاین لګولی، نو د دې انسان دا نور اعمال الله صحیح کوي. دا د نیکبختۍ علامه ده. ان یکونه محافظا علی الصلوات،
په منځونو باندې دا سړی محافظ وي او همداراز ځان ساتونکی وي له حرام او له اشتباهي څیزونو نه. الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات. حلال معلوم حرام معلوم، د دوی دواړو ترمنځ بعضې داسې مسایل چې انسان په اشتباه کې اچوي. فمن اتقى الشبهات، هغه سړی چې ځان له اشتباهي شي نه وساتي او ځان یې وساته، داسې دی چې خپل دین او خپل عزت یې ساتلی. اوږد حدیث دی، په هر صورت ډېر هغې ته نه ځم. نو راځه به دې ته چې بل صفت دی نیکبخته څه دی چې صحبت د صالحینو یې نصیب شي، نیکو خلکو سره کینی، داسې مجالسو ته ورځي چې په هغې کې ناسته ده ته الله وریادوي، داسې ځي ته ورځي او دې سره رحیما علی خلق الله، د الله په بندګانو باندې مهربان او رحیم وي. همداراز سخي وي، سخاوت لري، کنجوس او بخیل نه وي. نافعا للخلق وي، خلکو ته ګټه رسونکی وي. ذاکرا للموت، او مرګ یادونکی وي، مرګ یادونکی وي. او آخري بعضې سلف صالحینو نه دا هم روایت شوی وایي چې څلور شیه، هغه درې چې ما مخکې ویلې چې ښځه، کور او سورلی، دې سره څلورمه خبره اضافه کوي هغې وایي چې دا څلورې خبرې چې کومې دي دا د انسان د نیکبختۍ علامه ده. اوله ښه ښځه، او ښځې لپاره ښه سړی ګورې دا م واورې ښه، ښه ښځه، صالحه ښځه، دینداره ښځه، دا یو. ښه کور او لوی کور، دوه آرامۍ والا کور، سکون والا کور. ښه سورلی یعنی ښه سورلی، او بل رزق په خپل وطن کې، رزق په خپل وطن کې. الله جل تزمتو کاروبار تا ته په خپل وطن کې لیکلی، نو دا ډیره غټه خبره ده. ورونو خویندو، الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او موږ به یو مختصره تفریح واخلو او تفریح نه وروسته به انشاءالله پوښتنو او ځوابونو ته ورشو لنډې وقفې پورې چې دغه شروع کیږي. تاسو نه مختصرا الله پاماني غواړم. فی امان الله، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آیت کریمه کې الله فرمایي هغه کسان چې زموږ په لاره کې هڅه او هان کوي، زه به هغوی ته ضرور به ضرور لاره ورښیم. نو د لارې د ښودلو لپاره او د لارې د زده کړې لپاره او د اعمالو د صحیح کېدلو لپاره خو کتابونو او خو دوستانو، خو افرادو او اشخاصو سره ناسته پاسته کوي. الله به مو دنیا هم ښایسته کی او آخرت هم. را به شو ورونو ته ټلیفونونو ته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سلام. مهرباني وکړئ وروره، ایمانی مجلسونو خپرونه ده. زه ساحل خبرې کوم له سعودي عرب نه. بله صاحب، زما دا پوښتنه ده چې پرې پاکستان کې تاسو اوس ښه پته ده چې پرې مدرسو باندې دا پابندیان ولګېدې، نو آیا دا ښه کار دی که بد کار دی؟ دا خو دا ترهګر دی، دا دهشتګر دی، نو دا خو دهشتګر او ترهګر نه وي، هلته چې آی جي اوز ګرځي او دا ښځې د اسلام آبادونو کې ګرځي، هغې ته چا ته نه ویل، او مدرسو نه چې کومې جنکۍ دي وایي دا وایي ترهګر دی او په ټولو مدرسو باندې پابندي ولګوله، نو په دې کې تاسو څه وایئ؟ ملا زما ستاسو د دغه پوښتنه ده. صحیح شو، انشاءالله جواب به درکو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ذکر میمان به نام هو کرمیرا. بله. و ایره تایید هم میکنم پروگرام است به نام آقای مذهبی. بله. این اکبر میمان اگان سازم
میگم مفهومش رو ببینید. بله طور از نظر شما انشالله حسب استطاعت جواب خواهید داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. ملا صاحب زه خود یعقوب خبرې کوم د ایران. بله صاحب. او زما دا پوښتنه ده که دا باندې مثلا چې د افغانستان کاناډا کې کېږي اوس چې هغه ځانمرګي هغه دي که نه بعضې هغه نه کوي که نه تجربه کول دو خلکو نه بله ویډیو ته استفاده کوي د ټول خلکو مرګ څه رقم دی چې مثلا دی ځانمال خودکشي ده ځانمرګ دی چې خدای خپل باندې په ځان باندې اصلا رقم نمونه یې د ابتدایي و مثلا شهید د شهید ټول خلکو مرګ زمانې ماته رڼا واچوي. صحیح انشاءالله زه به جواب درکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. در تلویزیون آواز صدای تلویزیونتان اگر خاموش بکنین. صدای تلویزیونتان که او هم بفرمایید صدایتان رو میشنویم برادر. ولی نراځي مهرباني وکړه. هغه د مولوي صاحب پوښتنه لکه صدقه چې دا غوره خبره کومه ده چې کوم کسانو ته ورکړي. مهرباني وکړه تاسو خپله پوښتنه خبره وکړئ زر زر. صدقه چا ته ورکړي کومه غوره خبره ده کومه کسانو ته ورکړي کا خبره چا ته ورکړي صحیح شوه. انشاءالله جواب به درکړم وروره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام و رحمت الله. خدمتونه خبرې کوم استاد. بله مهرباني وکړئ صاحب. استاد یو پوښتنه درنه کوله دا څو ورځې تقریبا دا څو میاشتې کېږي چې د امریکا په چینلو کې دا د ترجمانانو له خطره اعلانونه کوي چې دا د آیسای لپاره ترجمانان پکار دي. نن هم ډېر خلک د ترجمانۍ ته لاړل تقریبا ډېر پیسې ډېر معاش ورکوي 1 لک 1.5 لک ډالرو پورې معاش ورکوي. دا پیسې او زر خلکو کار د اسلام د نګاه روایت ده. صحیح شو. انشاءالله جواب به درکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله. دغه پنځو پوښتنو ته به اول جواب ووایو. انشاءالله موږ نیم ساعت وخت لرو ډېر نه یعنې تر پاو کمه پورې تقریبا 25 دقیقې نور وخت لرو. ګران رور ساحل سعودي نه پوښتنه وکړه چې په مدرسو باندې پابندي لګول کیږي دا څنګه خبره ده. ګرانه وروره او ګرانو لیدونکو او اوریدونکو یو اسلام دی د اسلام دین او د اسلام زده کړه دا موږ او تاسو ته اخوت ورورولي ترحم شفقت او ښه ژوند راښیي. د اسلام مقدس دین هر انسان ته د هغه حق په خپل ځای کې ورکوي. حتی د اسلام په ژوند د اسلام په مقدس او پاک دین کې د انسان په انسانانو کې مختلفې فرقې دي مختلفو افکار و نظریاتو والا دي د هغوی حقوق حیواناتو حقوق او حتی چې د فصلونو او د ونو او د جماداتو حقوق الله سبحانه و تعالی او خوږ نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي. یعنی دا داسې دین دی چې دا د دهشتګردۍ نه بلکې دا په خلاف د دهشتګردۍ باندې دی. اوس ګورئ زه به تاسو ته دا یوه خبره وکړم لکه څنګه چې بعضې ورونه نورو هم دا خبره کړې. یو مسلمان کله چې یو مسلمان ویني نو باید هغه غل وډار شي چې مسلمان راغی اوس مې نیسي. لکه څنګه چې دلته دا پولیس دی نو اوس که په دې معنا باندې یو سړی له تا نه ډارېږي نو ته دهشتګرد نه یې بلکې ته د انساني حقوقو او د انسان د مال او د هغه د حق ساتونکی یې. که چېرته یو قاتل یو مسلمان ویني پوهېږي چې اوس یې که ګیر کړم نو په مقابل کې به د اسلام د قانون له نظره قصاص کېږم. بعضې خلک وایي قصاص نشته. دا بعضې خلک چې په امریکا کې اوسېږي دوی ته معلومه ده په بعضې ایالتونو د امریکا کې چې څوک دې وواژم بېرته په مقابل کې بیا عمل دی بیا محاکمه کوي. بعضې ځایونو کې بند دی. نو په هر صورت باندې په اسلامي مدارسو باندې په اسلامي درسګاهونو باندې په اسلامي مراکزو باندې دا رقم ټاپې او مهرونه لګول
او یا د دې بندول دا که په افغانستان کې وي، دا که په پاکستان کې وي، دا که په ایران کې وي، دا که په هر سر د دنیا کې وي، دا د هغې ولس امت او د هغې مملکت د اوسیدونکو لپاره خیر نه، بلکې دا د شر او د بربادۍ یوه ذریعه ده. ځکه د یو ملک لپاره همدومره بس ده چې د هغوی اولاد له دین نه محروم شي. نو دا له دین نه محرومېدل دي او باید موږ او تاسو دې ته متوجه شو. هغه خلک چې ځان ته اسلامي وایي، اسلامي ملک وایي، هغه نه باید چې د اسلام په خلاف عمل وکړي. نو په دې اساس باندې دا قانون هم دی وروره چې خلک ګوري ته اکثرا دوی لګیا وي هغه څه چې یقینا په جامعه کې مشکلات، مصیبتونه، خوارۍ، سختۍ او خرابۍ راولي، هغې ته دوی وایي ادب، تربیه، اوچت اخلاق، دې ته وایي انټیګریټ شوی شخصیت. اما هغه کس، هغه دین چې انسان ته ښځه، خور، مور، مال، دولت، حقوق او انسانیت دا ورخی، وی دا دهشتګرد دی. بدبختانه بعضې داسې افراد دي چې د اسلام په نوم اسلام نوم بدی کوي، لیکن د اسلام دین، اسلام نه نوم بدی، اسلام نوم نه بدیږي، دا په خپله بد دي، دا په خپله تور دي. یو چاته سړي ویلي، ورته ویلي وی چې صاحب شما که در لیست سیاه هستین، هغه ورته ویلي وی ما در لیست سیاه نه، بلکه از عاقب عینکای سیاه اسم ما را میخوانه که سیاه میبینه، ورنه ما لیست ما سفید است. اسلام سپین دین ده، لیکن دوی په تورو چشمو او تورو عینکو شاته ګوري، نو وایي چې دا د دهشتګردۍ دین دی. نه، زما اسلام داسې دین نه دی چې هغه د انسان بدیو ته متوجه کی، بلکه انسان ته وی خپل حق وپیژنه او له خپل حق نه دفاع وکړه. برادر ما که پرسیدن راجع به مجلس ذکر که ذکر میکنن، برادر عزیز و گرامی، یک تعداد افراد و اشخاص نادیده، نادانسته، ناخودآگاه بالای او احادیث که در او آمده حلق و ذکر، حلقه های ذکر، بالای این استدلال میکنن و باز ذکر مفرد و ذکری که اصلا بدعت است در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، رفع الصوت بالذکر بدعت، ایرا کنز نوشته میکنه، ایرا مراقی الفلان نوشته میکنه، ایرا هدایه نوشته میکنه، ایرا شرح هدایه ابن همام حنفی در فتح القدیر نوشته میکنه، ایرا ابن عابدین شامی نوشته میکنه، ایرا در مختار نوشته میکنه، ایرا رد المحتار نوشته میکنه، ایرا امام مبسوط سرخسی نوشته میکنه. کلی اینا گفتن که این بدعت است. آله او اینا افرادی که خود حنفی هم میگه بنام حنفی است، حنفی نه بلکه علفی است. علفی یکی حنفی حقیقی است، یکی علفی است، حنفی نام نهاد که به نام خود حنفی میگه. از قرآن انکار میکنه، از صحابه انکار میکنه، از احادیث انکار میکنه. ابی موسی اشعری رضی الله عنه میگه ما زمانی که بالا میرفتیم بر سر کوه صدا میزدیم با چیخ چیخ الله اکبر الله اکبر تا میچونیم سبحان الله سبحان الله. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اربعوا علی انفسکم، بالای خود رحم کنین، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، شما کر و غایب صدا نمیزنین، او میبینه، او از حرکت دلتم میفهمه. ابن مسعود رضی الله عنه این چونین مردم بدعتی گفته، اینا را از مسجد بیرون کرده. گرچه ابن عربی و اینا گفته که این حدیث درست نیست. چرا؟ و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، کی ظالم کلان از او شخص کرده که منو میکنه مردم از مسجد الله ان یذکر فیها اسمه، که ذکر کنه. بگو تو معنای ذکر تا بالی نفهمیدی. صحابه اونا با رسول الله هم صحبت بودن، طریقه ذکر میفهمیدن، میدانستن. یک روز ای ثابت نشده، در یک حدیث ای ثابت نیست که شیشته باشه رسول الله و صحابه و گفته باشه امروز ذکر میکنیم. صفا سطرا چی کنیم؟ نیست دیگه. حکومت و نظام و دیگه اگر شنیده باشین 30 میلیون دلار میگن در امریکا یک کسی مسلمان شده و در همین تلویزیون
یکی از برادرای ما که برنامه داره ای گفت ازوس اسمش نمیگیرم، گفت 30 میلیون به خاطر از اینکه گفتن صوفیست، گفت 30 میلیون برای از اینا بودجه بتین دلار که اینا کار خود کنه. بالای ما مدرسه را بند میکنه، برای از او خانقاه واز میکنه. میفهمه که خسیس از این چیزی جور نمیشه. نه دین از دین شد و نه ورش و نه دورش و منز که دوب شو مزبزبه. این چیز الا الله، مگر الله. چیزی کدام ذکر است؟ صحابه کرده؟ هو باز میگه در قرآن نامده هو الله الذی لا اله الا هو. بگو تو تنها هو رو میگیری و دیگه هو الذی لا اله الا ایجا خوردی دیگه. ایست که این آیه صحابه عمل کردن یا نه؟ واذکر ربک، قرآن میگه سورة الاعراف، واذکر ربک، ذکر پروردگارت کو یاد کو ربت. چی رقم؟ فی نفسک، فی نفسک، در دلت، تضرعا بعاجزی و خیفتا، به صدای پست با ترس ببخشید، دون الجهر، پایین از آواز بلند. کدام است؟ قرآن چی میگه؟ در اینجا تفسیر قرطبی را ببینید. امام قرطبی رحمت الله علیه سخت دشمن مبتدعین است. او در اینجا نوشته میکنه که این بدعت است. یک زمان من پیش پیر بالا رفته بودم، کتابای از رو میخواستم بگیرم، قصه را براتون کردیم. در مکتبه از او که رفتیم اونجا کتابا رو جمع میکردیم، ابو ناظمش میگه ببینین ذکر بالجهر قبول نداره. از اونجا تفسیر قرطبی ماندگی بودم، اون راجل گرفتم، گفتم اینجا نوشته میکنه که بدعت است. باز جواب مواب نداشت. کل خرافات است. برادر عزیز، ذکر الله بلندترین مقام داره، اما با این طریقه مفرد و غیر شرعی که اینا ذکر میکنن یقینا بدعت است، یقینا دور شدن از الله است، رسیدن به الله نیست. و ذکری که به خلاف طریقه رسول الله باشه انسان به الله نمیرسانه. و مثالش براتون میگم. مثالش ایست. یک روز سیدنا علی رضی الله عنه در مصلا در عیدگاه استاد است. شخص آمد نماز میخوانه. نماز خواندن کاری خوب است یا بد؟ بهترین کار است. آمد استاد شد، الله اکبر، صوفی صاحب دسته بسته کرد نماز میخوانه. سیدنا علی رضی الله عنه برش گفت بشی نماز نخوان. گفت چرا؟ الله به نماز خواندن ما را عذاب میته. گفت نه، نماز کاری خوب است، اما چون که تو خلاف طریقه رسول الله میکنی از این عذاب میته. بل یعذبک بخلاف سنت النبی صلی الله علیه وسلم. تو را خو عذاب از این وجه میده که تو خلاف سنت رسول الله میکنی. تو را از این وجه عذاب نمیده که نماز بخوان، لیکن به طریقه رسول الله. نماز صبح 2 رکعت سنت است، 2 فرض است. یک آدم میگه نه من نماز کاری خوب است، عوض 2 رکعت 4 رکعت میخوانم. اینمی نماز اگر امیر رقم خواند راسن دایرکت به جهنم میره. چرا؟ الله یک چیز میگه، رسول الله چیزی دیگه میگه. و این ذاکر صاحب آمده ای گپا را میزنه. باید داشته باشین ذکر این بال است، 2 بالی که انسان به الله میرسانه. قسمی که 2 بال پرنده است پرواز میکنه. ذکر و علم این 2 بال است برای یک انسان. اگر میخواهی که صحت و طاقت بندگی، قوت و طاقت بندگی باشه، علم و ذکر باید داشته باشی با خود. در غیر از او چه به علم شیخی کاندی و یمدا کفر ده بس ده باش بگو می رقم. این بدعت از دوستای گرامی. ما تصمیم گرفته بودم خب بنابر بعضی از موازیر و مصروفیت ها انشالله راجع به این یک روز صحبت میکنم با دلایل. از شکم خود نه که حدیث البطن از فلان آدم، اما یکان تا میگه اینا قصه ها را میکنن، قصه احمد و محموده. اینی آدم خودید باز بیدار شد، باز اینی رقم بود. بازی آدمی رقم گفت یک بزرگ او روز بشه یکی برم گفت میفهمی تو گفت قبول نداری. گفتم برادر ما حقیقت قبول دارم، حقایق نه دیوانگیره. میگن خانه یکی مهمان بود، کلگی گرسنه بودن. سه مردم ها یک دفعه که آمدن دیدن که مردم ها خوب زیاد شد، حیران بود. گفت پالوی خانه یک پیر صاحب زندگی میکرد. پیر صاحب آورد. پیر صاحب گفت که پیر صاحب نان کم است، مردم زیاد چطور کنیم؟ گفت پر تو فتا توفی خدا. گفت دیگ انداخت. گفت دیگه تو شد که حال سریزه میکنه. سبحان الله، مردم با صدام میکنن. خرافات. بعضی از اوقات از رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی معجزات شده، لیکن 3 روز
ابو هریره میگه من گرسنه بودم چیزی نرسید بریم، گفت من بیهوش شدیم، مردم فکر میکردن که مرا میرگی گرفته. آلی او ابو هریره نبود که یک میرفت خانه یکی گفت بیار که دینمی دی شیطان یا دارم کاسه یک توف کنم و این چیز شود. مزخرفات خرافات اسی برادر. ای ذکر الله را بکنید به طریقه رسول الله و صحابه. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنین من شما را الله میگه یاد میکنم. تو مرا یاد کو من تو را یاد میکنم. لیکن اگر با بدعت یادش کردی به طریقه بدعی او به درد نمیخوره. سوال سوم ایران یعقوب رو پوښتنه کړې وه چې دا ځانمرګي بریدونه څنګه دي او د دوی دا ورور یوه مسله دا ده چې نن زمان راشي د خلکو په منځ کې د افراد او اشخاصو په منځ کې د بیچاره او بېوزله ولس په منځ کې ځانونه وچي، ځانونو ته انفجار ورکي او وایي چې دا شهید شو. دا شهید نه دی، دا شهید نه دی او برین واش کړي وي. په اسلام کې دغه رقم عمل کول مطلق غندل شوي او قابل قبول نه دي. د یوه بې ګناه ژوند اخیستل دا کم جرأت دی، کم ایمان دی. بې ګناه وژنه په اسلام کې مطلق ناروا ده چې څوک یې وژني. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. و یو مسلمان دی وواژه په قصد باندې، ښه پوهېږي چې بې ګناه خلک دي، کچالو خرڅوي، رومیان خرڅوي، که سبکار دی یا راځي په یو عام المنفعه ځان ځای کې ځان اولوځي، دا خودکشي ده. دې ته سوساید چې ورته وایي که نه، سلمور، دوی ورته سلمور وایي درویجان، سوساید ځان وژنه. داسې سړي دا مرګ هسې برباد دی، دنه څومره جوړېږي. دا ورونه باید پوه شي په دې مسلې باندې. او بله صدقې جاریه چاته ورکو؟ اول انما الصدقات، قرآن فرمایي صدقې به چاته ورکوي؟ اول فقراو ته. فقیر دی، ناداره دی، څه مال نه لري، مسکین دی، مساکین. یو سړی دی مسکین، ملا یې کوپه ده له ډېر درد او غم نه، سهار ډوډۍ لري ماښام نه لري او ماښام لري ماسخوتنې نه لري. دوی سره کومک وکړه. وابن السبیل، هغه مسافر چې توخه ورسره نشته، په بل ملک کې واقع دی او پیسې نه لري، د سره کومک وکړه. دوی سره کومک. بله دا ده په دې فقرا او مساکینو کې چې کم تا ته ډېر قریب وي چې ګورې هغه محتاج دی، اول یې له خپلو نږدو نه شروع وکړه، اول له هغوی نه شروع وکړه، په دوی باندې صدقات وکړه. لیکن زمونږ ټول ګورې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي شر الطعام طعام الولیمه، بدترینه ډوډۍ او صدقه دا یو خیرات دی، یو نوع د خیرات دی، دا د واده ډوډۍ ده. کومه ډوډۍ چې هغې ته اغنیا مالداره خلک راغوښتل کېږي او فقیران له هغې نه محروم وي. نو دا نن زمان چې په دې هوټلونو کې دا ودونه دي، تاسو ما ته وښایئ چې په دې کې د یو فقیر وي. دغه ډوډۍ ټولې شر دي. ګورئ دا واورئ ښه، دې ته وایي شر الطعام طعام الولیمه، ځکه سم خیرات پکې نه دی. زمونږ په کلو کورونو کې چې خیراتونه کېږي نو هغه پسمانده وریجې چې هغه به بیچاره فقیر ته ورکوي. نه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بهترین وایي تاسو نشئ رسېدلی، لن تنالوا البر، هغه د نیکۍ اوچت مقام ته نشئ رسېدلی تر هغې پورې چې هغه څه د الله په لاره کې ورنه کړې کوم چې تا ته ډېر خوښ وي. ته په خپله هغه پسمانده وریجې نه خورې، لیکن غریب او بیچاره ته یې ورکوې. نو ورونو فقراو مساکینو بیچاره او حاجتمندو سره کومک وکړئ، دو ته پیسې ورکوي دوی سره. او د ترجمانانو مسئله چې دوی زی او ترجمانی کوي، شرعي لحاظ سره په ترجمانی کولو کې څه حرج نشته. اما کله چې ترجمانی په داسې یو ځای کې وي چې د هغې ترجمه ته کوي او مسلمانانو ته تکلیف رسوي، ته د مسلمان خبره غیر مسلم ته کوي او مسلمان پې باندې ټکوي، اسلام دغسې ترجمان او داسې ترجمانی نه مني. او بله دا ده افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده که نه ترجمانانو خوراکیانو ژوند څنګه وي. په بګرام کې څه تجاوز شوی و، بیا په کابل کې بیا د بي ډېره معاف وي. په کابل کې به بیا خلکو چې لږ بچا د خپه داسې کږه وږه وایي کېښودله، نو بل به پرې اواز وکړو بچه ترجمان خو نیستی که تو کج و وجر و میری صحیح را برو. نو تیری یې پرې باندې کړي وو.
نو خبره دا ده چې دوی پوه شي او خپل کار پوه شي ته ولې ورته ترجماني کوې نو دغسې ترجماني چې د مسلمان اوس دلته هم ترجمانان شته دي ترجماني کوي هغه خبره صحیح ورته بیانوي لیکن داسې ترجماني چې هغه درته وایي چې زه په دې کار کې نه یم او ته ورسره لګیا یې او وایي چې نه ته یا مثلا داسې خبرې چې د مسلمان راز هغه ته بیانوي یا جاسوسي کوي دا بیا نشته دا بیا منع ده په اسلام کې السلام علیکم ورحمت الله دا ټلویزیون आवाज مو ټیټ کړئ ګرانه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني وکړئ وروره پوښتنه مو خبره مو کړ مهرباني وکړئ وروره زه د اواز اورم زه په خپله یم مهرباني وکړئ ګرانه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الحمدلله مهرباني او یا د نارجانو سره په دې کې د پاکستاني سره کار کوي یا د نور ایرانو سره افغانانو سره دې کې د خو وخت سره او د نور وخت سره نه لکه دې کې من کار کوم خپل نه خورو دا په شنو د حرام دي او حلال دي صحیح شو ان شاء الله زه به د دې جواب درکړم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله زه د بصیر خبرې کوم د سعودي عرب نه مهرباني وکړئ ګرانه عبدالبصیر صاحب او استاد صاحب دا چې پر کفارو باندې چې خودکش وشي نو دا څه دي دا یعنې جایز دی که ناجایز دی زما دا سوال دی ټیک شو ان شاء الله صحیح ده السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم السلام علیکم برادر محترم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سرفراز موفق کامگار باشین برادر زنده باشین خواهر محترم ما هرزه میکنیم و ما را از جهان اسلام و سنت پیغمبر و فرد خداوندگار ما را خبردار میسازیم زنده باشین خواهر از تورنتوی کانادا با شما هم صحبت میشم بله پروگرام های شما را همیشه میبینم فقط براتون زنگ زدم که دعای خیر به حقتان هست الله شما را کم نکنه خواهر محترم شما را خیر بده زنده باشین خواهر امان پروردگار باشین شما همچنان و تمام فامیلی محترمتان فی امان الله السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم برادرایی که در لاین هستن ورونه چې په لاین کې دي ځکه 4 دقیقې وخت لرو او باید په پاوکم باندې زه خپل وخت نور پوره کړم خبره مې ختمه کړم خبره دا ده کوم ورور چې پوښتنه وکړله چې موږ په داسې ځای کې کار کوو چې هلته حرام څیزونه خرڅیږي او موږ لپاره هغه پیسې هغه ګټه کول جواز لري او که نه لري او یا حلال دي او که حرام دي ګرانه وروره مسله داسې ده چې د کوم شي خوراک او څښاک چې اسلام منع کړی دی د کوم شي اخیستل او پلورل چې اسلام منع کړی د هغه ګټه اخیستل او فایده اخیستل هم اسلام منع کړی ده او بل دا ده چې الله فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د بر یعنی د نیکۍ په کارونو او د تقوا په کارونو کې تاسو له یو بل سره مرسته وکئ او د بدۍ په کارونو کې مرستې مه کوئ له هیچ چا سره به هم ته مرسته نه کوې خبره دا ده بله دا ده چې ډېر حلال او د حلالو ځایونه شته حلال کارونه شته که یو سړی وغواړي چې حلال کار وکړي او پیسې لاسته راوړي نو دې کې حتی الوسه دا مسله امکان لري ولې هلته لاړ نشو بله دا ده الله فرمایي من یتق الله هغه سړی چې له الله نه ویریږي هغه انسان چې له الله نه یره کوي من یتق الله یجعل له مخرجا الله به په هرې سختۍ کې دته یو لاره د وتلو خلاصوي اوس ته تقوا اختیاروي د الله د یرې له وجې نه حرام شی نه خرڅی نه اخلي او نه پکې کار کوي نو الله به درته داسې لاره خلاصه کړي داسې مشکل نه به دې داسې به دې وباسي چې تا به ګمان هم نه او بل ویرزقه من حیث لا یحتسب او الله به روزي ورکوي له داسې ځای نه چې ګمان به هم نه
نو زما وروره او زما خویندو منګ او تاسو دلته راغلي یو دا قرارداد او دا اګریمنټ او دا کانټرکټ موږ نه دی لیکلی چې زه ته احمد محمود او دا مسلمانان دې ملکونو ته راغلو نو زمونږ اولین کار دا دی چې موږ به د اسلام قانون د خپو لاندې کوو او بایکاټ به کوو دا امضا موږ دوی سره نه کړې او اسلام کې د اسلام په دین کې او په دغې غربي قوانینو کې ازادي مذهبي شته کله چې دا درنه واخیستلی شوه بیا اجازه نه لري چې ته ژوند هم وکړې دلته ګوره دا واوره نو په دې اساس ورونو ډېر ځایونه دي چې حلال خرڅوي حرام نه خرڅوي بعضې ورونه دي مسلمانان خنزیر غوښې خرڅوي زه یو ورځ یو ځای ته تللی وم وایي تا ته موږ کار درکوو خو دلته به وایي د خنزیر غوښه ده ما ورته ویل لا خوا ته هم نه ورځم خو بیا ته کار نه شي کولی ما بالکل نه کوو زه دا اوس نه درته وایم تاسو په ابتدا کې د خپل قیودات او د خپل شرایط وضع کوئ ورته زه مانځه په وخت کې زه مانځه ته بیا تا ته نه وایي چې ته مه ځه لیکن موږ له اوله نه ورته وایو چې زه به مانځه ته نه ځم زه به دا نه کوم بیا چې وروسته ورته وایي هغه بیا موږ ته اجازه نه راکوي په هر صورت باندې او بل ورور ویلی چې په دې کفارو باندې حمله څنګه ده وروره که په کفارو باندې په یو ځای کې چې هغه کافر وي چې حربي او له تا سره په جنګ کې دی یا ستا د وژلو لپاره راغلی دی نو که چېرته ته بیرته هغه ته په جوابي حمله یا په هغه باندې حمله کوې او هغه وژل کېږي دا منع نه ده لیکن که هلته ته په کافرو باندې هم حمله کوې او په منځ کې مسلمان وژل کېږي هم نه به یې وژنې دا هم منع ده ښه نو په دې اساس باندې څوک چې تا سره جنګ کوي او څوک دی چې وژني نو که دې وواژه او یا د ځان په دفاع کې هغه مړ شو یا په هر ترتیب باندې چې شو هغه مرګ حدر دی هغه کې باک نشته لیکن دا چې عوام وژني او نن زمان چې څومره حملات کېږي په دې کې ټول عوام وژل کېږي په پېښور کې په کابل کې په دوروبر کې په دې جلال آباد کې که دوی جانب مقابل کې حکومت والا او ناټو والا کې پکې عوام وژني په غازی آباد کې څوک مړه شو په حصارک کې څوک مړه شو په چپلیار کې څوک مړه شو په دې هر ځای کې څوک مړه کېږي په قندهار کې څوک مړه کېږي زما په هرات کې څوک مړه کېږي زما په نور په شمال کې څوک مړه کېږي په تخار کې څوک مړه کېږي ګورئ دا ټول عوام دي دوی عوام وژني او هغې جانب نه چې کوم یو بعضې کسان دي لیکن بعضې مسایل دي کې شته چې معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې او څوک یې کوي او په څه ترتیب یې کوي خو یو کس د ټلیفونو کې زه پلانی یم او دا کار مې کړی دی دا موږ ومنله تر څو پورې چې صحیح اطلاعات او وسایل نه وي هغې باندې باور کول هم غلطه خبره ده الله دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي او اسلامي برنامې سپورټ کوي اسلامي پروګرامونو سره پوره کومک وکوي او الله مو خوشحاله لره یو دقیقه له وخت نه تیره شوه ډیره مننه کوم له تاسو نه په خپلو دعاګانو کې موږ یاد وساتئ فی امان الله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته